دلته په مرکز ګردیز کې د دې ولایت صنعتکارانو په یوې خبري ناسته کې له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د صنعتي پارک په اړه دې له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. دوی وایي افغان ولسمشر شاوخوا 1.5 کال وړاندې پکتیا ته په خپل وروستي سفر کې د صنعتي پارک پرانیسته وکړه، خو لا هم ورباندې عملي کار نه دی پیل شوی. حکومت دا ادعا کوي چې موږ له پکتیا نه یو صنعتي ولایت جوړوو. د موږ نه وروسته د ټولو ځینې ولایتونو دپاره پارک صنعتي مځکې ورکړلی سوې، تقسیم سولې، عملي کار پې شروع سو. د پکتیا دپاره هیڅ په دې کې موږ نه وینو. که چیرې زموږ صنعتکارانو ته په صحیح طریقې سره برق ورسیږي، پارک صنعتي توزیع نشي او د هغوی لپاره مهیا نشي، نو دا خو واقعا چې د فابریکه او د صنعتکارانو د کارخانې دروازې وتړل شي. په دې ولایت کې د صنعتکارانو ټولنې مسؤلین هم د صنعتکارانو ستونزو په تایید سره وایي چې د صنعتي پارک د نه موجودیت له امله پکتیا کې ډیری فابریکو فعالیت درولی او یا یې مسؤلینو وسایل له دې ځایه نورو ولایتونو ته انتقال کړي دي. تقریبا د 8 او یو فابریکو په وجود دلته موجود وو، اما نن مونږ ګورو چې 50 به هم پوره نشي، ځکه چې ډیر فابریکات بند شو. یو فابریکه خوراکي توکو بله ورځ لاړو خوست ته کارخانه یوړه، 3 د خوراکي فابریکې نور بندې شوې. عمده مشکل د برق دی، عمده مشکل زموږ د ځای دی چې موږ مخکې مایادوري وکړه. که تاسو چې قرارداد د ځمکې سره وشي کال کې در باندې ورانوي. بل لور ته بیا د پکتیا د ولایتي ادارې مسؤلین ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به په دې ولایت کې په صنعتي پارک عملي کار پیل شي. د ګردیز په صنعتي پارک کې د ځمکې د ویش لپاره د پانګوالو څخه غوښتنلیکونه راټول شوي دي. په راتلونکي کال کې به د موسم له ښه کېدو سره د پارک په ابتدایي زیربنا چې احاطوي دیوال او یو شمېر نورې اسانتیاوې دي په هغه باندې به کار پیل شي. موږ هڅه کوو چې زر تر زره صنعتي پارک ته د برېښنا رسد هم ممکن شي تر څو هلته پانګونې تضمینه سازي وشي. د یاد پارک لپاره د برېښنا نه موجودیت بله هغه لویه ستونزه یادېږي چې صنعتکاران پکې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. حبیب الله سراب، میلمه راډیو، پکتیا.